په ناروا هم ته وې راسره وران هم ته شوې هی هی خپه هم زه شوم هی هی روان هم ته شوې او ملا صاحبه وایه مونږ کومه خوا ونیسو ملا صاحبه وایه مونږ کومه خوا ونیسو د میکدې هم ته شوې او د اذان هم ته شوې شکر دی ښه شومه زه شکر غرور دې مات شو شکر دی ښه شومه زه شکر غرور دې مات شو شکر په ویر هم ته شوې اخته په ځان هم ته شوې د شاعرانو درې پاڼې او همداشان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو اورېدونکو ستړي مشه الله دې وکړي چې ښه به وئ جوړ به وئ قدرمنو ملګرو راغلیو پکتیا ته چېرته چې زموږ ګران یار نور احمد حیران صاحب اوسېږي د ډېرو ملګرو په غوښتنې سره چې تاسو لاړ شئ پکتیا ته د نور احمد حیران صاحب سره دغه بنډار جوړ کړئ څو شعرونه ترې ریکارډ کړئ او زموږ سره یې شریک کړئ قدرمنو حیران صاحب مو پخوا کې قرار لري راځو مایک ده ته سپارو تر څو تاسو ته ښایسته ښایسته غزل در واورئ حیران صاحب زموږ د شاعرانو درې په پاڼه کې درته ډېر زیات خرغلاس او هرکلی وایم ستړی مشه ډېره مننه تاسو ستړي مشئ هیله ده چې جوړ روغ خوشحاله به اوسئ او دغه پاڼه چې څومره هم لیدونکي لري ټولو ته د سلام او مینه او احترام ورسیږي بل له تاسو مننه کوم چې د هیواد هر ګوټ ته ځئ زموږ د ادب لپاره کار کوئ او بل دا چې هغه ګلان راسپړئ کوم چې خلکو نه وي لیدلي یا چهرو سره یې نه وي اشنا سوي ډېره مننه په خیر راغلی مننه حیران صاحب محترم ژوند هم څنګه تېرېږي ژوند هغه د چا باید ته وایي کله زه کله مې یار کله ریبار سس ځکه شو زموږ د مینې کاروبار سس بس کله ښه کله خراب کله خوشي کوي دغه دواړو حالتونو کې تېرېږي خو بیا هم شکر دی ښه دی مننه حیران صاحب محترم ډېر زیاته مننه موږ خو د څېرې او نوم سره اشنا یو که بیا هم په خپله لیدونکو ته او د شاعرانو درې پاڼې قدرمنو لیدونکو ته ځان ور معرفي کړئ نو ډېر زیاته مهرباني به نوم مې نور احمد دی او تخلص هم له ډېر پخوا نه حیران کوم او د پکتیا اوسېدونکی یم د احمدابا ډېر وخت په ژورنالیزم کې پاتې سوی یم او بېلابېلو رسنیو سره کار کوم مننه حیران صاحب محترم غزلونه به درڅخه اورو غزلونه اورئ اورېدونکي دې مو اوري بیا ارشاد ملګرو اول یو غزل خوښ کړو وایي دا راته ووایه نو غزل داسې ده چې په ناروا هم ته وې راسره وران هم ته شوې په ناروا هم ته وې په ناروا هم ته وې راسره وران هم ته شوې هی هی خفه هم زه شوم رانه روان هم ته شوې واه واه په ناروا هم ته وې راسره وران هم ته شوې هی هی خفه هم زه شوم هی هی روان هم ته شوې او ملا صاحبه وایه مونږ کومه خوا ونیسو ملا صاحبه وایه مونږ کومه خوا ونیسو د میکدې هم ته شوې او د اذان هم ته شوې واه بیا یې اورو حیران صاحب ملا صاحبه وایه مونږ کومه خوا ونیسو د میکدې هم ته شوې او د اذان هم ته شوې شکر دی ښه شومه زه شکر غرور دې مات شو شکر دی ښه شومه زه شکر غرور دې مات شو شکر په ویر هم ته شوې اخته په ځان هم ته شوې حسن چې لاړو درنه ته یې یوازې پرېښوې په تا قیمت هم زه شوم له مار ځان هم ته شوې او ته وایه څنګه په تا ګران یم او داسې یم ته وایه څنګه په تا ګران یم او داسې یم دغې پوښتنې ته اوس خپله حیران هم ته شوې واه حیران صاحب واه ډېر عالي نو ډېر زبردست دغه مې ډېر پخوا لیکلی و بیا ځینې ملګرو وغوښته وایي بیا یې ووایه ډېر عالي و حیران صاحب ډېر عالي و قضاوت به لیدونکو ته پرېږدو حیران صاحب که دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي چې تاسو د شعر میدان ته راغلي داسې دقیق وخت نه ده راته معلوم د ښوونځي په نهم یا لسم ټولګي کې ومه چې کله به دغه ملګرو په سټیټ باندې شعرونه ویلې نو هلته به ما ډېری شعرونه به مې د کاروان صاحب یا د درویش دراني دا به مې راخیستل بیا به مې خپله ویلې هغه ادبي تنده به مې په ماتوله خو داسې راته معلوم نه و چې زه څنګه شاعر شوم یا تر اوسه هم ځان ته شاعر نه وایم یا څنګه مې شعرونه ولیکل که نه خو دغه د ښوونځي د نهم لسم ټولګي دوره مې وه ښه ډېر وخت هم کېږي حیران صاحب محترم څومره شعرونه به دې لیکلي یو تعداد یې درته معلوم دی او یا نه تعداد یې د تقریبا له کتاب نه زیات دی بدون له نظمو بدون له هغه ما چې کوم راچاڼ کړي دي هغه له کتاب نه لږ څه اضافه دي یعنې یو نیم کتاب کوم چاپ شوي اثار خو نه لري نه تر اوسه هېڅ ورته زړه مې هم نه ده ستاسو په دې ځای کې یادوم یو ورځ ما د زموږ د پکتیا ډېر
پخوانی شاعر دی او ډېر ښه شاعر دی، خدای دې اوږد ژوند ورکړي. حکیم جان فریادي، تاسو به یې شعرونه اورېدلي وي. هغه سره ما خبرې په مرکه کې کولې، نو هغه ته مې ویل چې تاسو ولې کتاب نه چاپ کوئ؟ نو د لنډ ځواب راکړ، وایي خلکو د خدای کتابونه منو نو زموږ به څه ومني. نو موږ که شعر کې څومره هم چاته څه ووایو، پیغام ورسوو، خو ځینو باندې چې تاثیر نه کوي نو بیا کتاب ارزښت نه لري. بالکل بالکل. حیران صاحب، د شعر په هکله لږ معلومات درنه غواړو. یعنې شعر یعنې څه او شاعر یعنې څه؟ کلیدونکو ته لږ معلومات ورکړئ. شاعر د ټولنې ترجمان، د ژبو ترجمان، د احساساتو ویونکی، داسې ډېرې معناوې لري. که ډېر پوه غږېږم شاید ستاسو دغه اورېدونکي مو راسره خسته شي، خو شعر هغه څه دی چې یو څه په قلم په څوکه باندې ولیکل شي، د یو چا د زړه درد ولیکل شي او تر نور ورسیږي او ښه پیغام ورسوي. ښه، ډېر حیران صاحب، ځینې خلک وایي چې شعر الهي ورکړه ده او ځینې وایي چې ذهني ځواک دی. نو تاسو په کوم فکر کې، په کوم؟ دواړو سره موافق یم. رب هغه څوک دی چې دی چاته څه ورکوي یا لورونه په کوي، هر څه د هغه له خوا نه کېږي، د الله له طرفه کېږي. او بل ځواک ځکه دی چې که شعر باندې څوک کار ونه کړي، تمرین ونه کړي، نو خامخا ترې پاتې کېږي. نو ذهني ځواک هم دی. ښه، نو حیران صاحب، تاسو چې هر وخت وغواړئ شعر لیکلی شئ، که په ځانګړو حالاتو کې باید شعر ولیکئ؟ نه، شعر چې کله تا ته راشي، الهام راشي، نو بیا هغه وخت کې لیکل کېږي. که زه اوس څومره هم کوشش وکړم چې باید زه په دې شعر دې څه پسې شعر وایم، خو بیا هم نه کېږي، ځکه چې شعر د زور کار نه دی. خو ځینې خلک په فرمایش شاعري هم کوي، نو تاسو هم کولی شئ یا نه؟ نه، شعر فرمایش نه غواړي. هغه څوک چې فرمایش باندې شعر لیکي هغه بیا تجارت دی، هغه ته بیا موږ شعر نه وایو. ښه، نو مینوال به دې هم په تمه وي چې ستاسو د خولې خواږه خواږه غزل ووایئ. نو غزلونه به درڅخه اورو. غزل وایم چا باندې چې نه خوږېده زړه نه و. چا باندې چې نه خوږېده زړه نه و. چا باندې چې نه خوږېده زړه نه و، کاڼی و دا موم نه و، اوبه نه و. هی هی. چا باندې چې نه خوږېده زړه نه و، کاڼی و دا موم نه و، اوبه نه و. اوس یې وظیفه انسان نیولې وه. اوس یې وظیفه انسان نیولې وه، اوس په هغو غرونو کې لیونه و. واه، بیا یې اورو. واه، اوس یې وظیفه انسان نیولې وه، اوس په هغو غرونو کې لیونه و. هی هی. او بیا ولې روانو په کږو لارو. بیا ولې روانو په کږو لارو، خلک چې په سترګو هم ړانده نه وو. او پلاره ترې چا وژلی و نه هر ناست و. پلاره ترې چا وژلی و نه هر ناست و، کور کې د هغې یتیم خواړه نه وو. او وروستی مقطع یې ده چې ما یې د وحشت مخه نیولې وه. ما یې د وحشت مخه نیولې وه، خود به خلک وایي حیران ښه نه و. هی هی، ډېر عالي دی حیران صاحب. واه، زبردست. مسلسل څو غزلونه درڅخه اورو حیران صاحب؟ بل غزل دا وایم چې عقله ورشه خو د په کوم لوري پام دی. عقله ورشه خو د په کوم لوري پام دی، ګمراهۍ له ما نه وړی زما کام دی. او دې سړي ته به د حق لاره څوک ښیي. دې سړي ته به د حق لاره څوک ښیي، دا سړی خو په بوتانو کې امام دی. واه، دې سړي ته به د حق لاره څوک ښیي، دا سړی خو په بوتانو کې امام دی. او بل لکه ګوټ د سرو شرابو پسې مړ یم، لکه ګوټ د سرو شرابو پسې مړ یم، اخ لالی لکه سپرلی لکه ګلپام دی. هی هی. او د ګلرخو یارانې خراب کړم، د ګلرخو یارانې خراب کړم، دا په ذات کې له خپل ځانه انتقام دی. او زه حیران یم ولې تا ته نه رسېږم، زه حیران یم ولې تا ته نه رسېږم، ته کابل کې او لاره کې الزام دی. ډېر عالي. څه به دې وکړم رقابت تمام شوم، څه به دې وکړم رقابت تمام شو، څه به دې وکړم رقابت تمام شوم، ژوند له ما واخله رخصت تمام شوم، لکه بادام په زړه پاره شوم، لکه بادام په زړه پاره شوم، لکه نیمګړی محبت تمام شوم، ستا د بېلتون لمبو ستی کړم، ستا
د بیلتون لمبو ستی ستی کړم ته وا په ژبه کې لحظت تمام شم. های ستا د بیلتون لمبو ستی ستی کړم ته وا په ژبه کې لحظت تمام شم. لکه د بل جهان انسان پره شوم، لکه د بل جهان انسان پره شوم، لکه د دې وطن حسرت تمام شوم. زما ژوندون پاراډاکسي جوړښت دی، زما ژوندون پاراډاکسي جوړښت دی، ولې افغان په مصیبت تمام شوم. او ته مې چې ولیدې حیران شوم، ته مې چې ولیدې حیران شوم. زه بې جرأته په جرأت تمام شوم. داسې بل غزل دا راته یادېږي چې ټول ښایستونه یې له دښتو او له غرو راوړي، ټول ښایستونه یې له دښتو او له غرو راوړي، د ګلابونو جسدونه دې اوبو راوړي. ټول ښایستونه یې له دښتو او له غرو راوړي، د ګلابونو جسدونه دې اوبو راوړي. د جنگ واکدار مې د لاسونه په بمو خوړلي، د جنگ واکدار مې د لاسونه په بمو خوړلي، د ارمان مړی مې په ماته زنګنو راوړي. د جنگ واکدار مې د لاسونه په بمو خوړلي، د ارمان مړی مې په ماته زنګنو راوړي. او ای مینه څه وي مین څوک وي ملا چاته وایي، ای مینه څه وي مین څوک وي ملا چاته وایي. لالي سوالونه دې له خپلو تجربو راوړي. دا ځینې خلک چې د خدای له بندګي منکر دي، دا ځینې خلک چې د خدای له بندګي منکر دي، دا ځینې ولې ایمانونه په هغو راوړي. دا ځینې خلک چې د خدای له بندګۍ منکر دي، دا ځینو ولې ایمانونه په هغو راوړي. او ژوند په خدای چې ته به هم ورته حیران پاتې شي، ژوند په خدای چې ته به هم ورته حیران پاتې شي. چا تعبیرونه دې زمونږ د خوبو راوړي. حیران سم محترم، ډېر زیاته مننه کوم دا چې زموږ غوښتنه مو ومنله. آباد اوسئ. ډېره مننه له تاسو نه، او چا چې دا غزلونه واورېدل له هغو نه مننه، او تا نه ځانګړې مننه د اورېدونکو په نام اخلي چې د ادب لپاره دومره کار کوي او تر هره ګوټه، تر هرې کوڅې او تر هره کوره ځي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. د شاعرانو در پاڼې قدرمنو لیدونکو، دا و د حیران صاحب سره مرکه. تر بلې بیا چې موږ د ول شاعره پر رزونو تر هغه در څخه اجازه اخلو. د الله په امان.